نو قیوم خان نیولم یو کال کېد ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولم په مارشالله کې چې پیش کړم 4,000 روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولم لاړم مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیوم د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم گورنر را پسې ټلیفون وکړ چې تر اوسه مال والله قید وروزه ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې او مال یې راوړي مزې کوم بانګونه ویم مونځونه کوم وروره زمونږ نور څه کار دی بار نه جیل ښه دی په ارام پکې ناست یم بار خو م څوک پرېږدي م نه خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته بوټو خان 3 میاشتې د هریپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو ورسره زم رالمه ما چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی ضیاءالحق هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولی هغه مړ کېږي راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي د دې ملک ابتدا حکمران مسلم لیگ او اوس بیا د مسلم لیگ په لاس کې راغلی دی تاسو له شرم نه درځي چې تاسو به چغې والې کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نجری پاکستان نجری پاکستان څه وایي نجری پاکستان خو لا الہ الا اللہ کنا تاسو له شرم نه درځي کہ تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لري بیا یو خبره دی کې تاسو څه کمقل خلق یې ته ډبې نه یې او چې چا در باندې خوټ کېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخې جئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 خدای دې کور روان که جوران دي شي خو په آرام کښېنه که نه چېرته یو سړي ما ته وایي ارامي غوندې یو ښار کې ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه یې ته دومره غټ ولې مال خدای ته پته وه خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې والې نو په ټکي به مې ساوتې وه والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي خاندي په موله ملا مړه ملا ملا مړه ملا کوم غنی چې په مولای به د خرم په کونه کې والو هغې نه به د چکم ملا مړه ملا نه تک ملا تک دا دا چرسو دا پیلو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې ته زمان وقت راشي زه به تا زوړند تا نه به زه سرمنو باسم سر لاندې او خپې پاس به دې زوړندم مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یې چېرته خامخا راشئ خامخا راشئ مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ قصهخانې کوچی بازار ته هر قسم غوا او میخه پکې شته هر قسم
امبرسرائی میں خشتا ترکائی میں خشتا پنجابی غواشتا اٹکای خرم پکشتا خرم پکی آغالا چی زرائی ایرانی چادر پسری هم سنبئی کی سزن جنین اے شرم دلی قوم تاسو خو آغا قوم وی چستاسو خزو تبا چا کاغو کتو نو سربم ولا د گولای نشانه کولو نوی داسی نن هغه قوم نه د پیسو د برکت څخه جوړ شو والله کنن تدلته د جوارای پارک د وی سی آر سینما چلے د ٹی وی سینما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پارا وخت راغی په دې جمرود کې به وګوره بلخانه به جوړي او خزي به پکې چلی پختو چرتا ده وہ جاری بچو امیر المومنین خودر لوی سڑے تحصیلدار سے تبدو سوچے تحصیلدار سب لوگ دے لو روشا وہ دوے حالتا ہو چے بار لوی تیس مارخانی چے حالتا لاشے سیب سلام علیکم قربان دے شمت دی ممور پلاری قربان دے شمت دی ممور پلاری که زمون مور شي خو ټیک ده پلار خو زمون نه دی ورور قربان دے دا قربان دے شم دی ولی ہوئی اب تو دی ممور پلار دی ولی ہوئی و یا با درائی چینی یا با دوسیاری آبا ماخلی پختلو پیسو خو چک بلے در کئی داخلہ کرنا او بویدس جزیل روشا او بوید او کدی ہوئی نو خدای دې امان درکړي او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یری اسې ټوپ یې خلاصوي او چې چاکو ورته داسې وکړي او یا چې ورته د حوالات ووایي نه ټول 16-15 مني ننواتې مونږ په پیښور کې زمونږ کلیوال چې چرته ونیسي که نه نو زه ورپسې څنګه چل دی چې خدای دې پوهه چې څه یې مانا خو زرکا زړه مې وځي تاسو ما پېژندلي تیارې در باندې عظیم را روان دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخ ملنګم زیات نه زیات مړ بشما زخ غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سر ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجارما پزان نجارم نخپل کټو بستر جاړما کجارم ستادا نازک خزا جاړم چې دا تمرا پناز دي ساتلې دا غریب بچرته منډه وهي زخپلی لوړه نه جاړما
زمالوڑا غریب سرادت تی لوگ سرادت تی کچکور کیوں سے دو سرادت تی زستاسو د انگلینڈ او د امریکے MRCP لونا جالما زمازیزانو عرض میں داو چیزان نجالم زستاسو بنگلی جالما ستاسو اغا غسل خانے جالما چکم یو غسل خانہ پا 1 لاکھ روپے جوڑا دا آدھا غلو زیم جاڑم آدھا غلو زیم جاڑم چی دس پاک زیب بیا چرتئی چی تب پکی غل کے آغا دی جاڑم او بدبختا زخدا ملک جاڑما زخد ملک بقا غوارما زد ملک سالمیت غوارما چه ملک و زب پکی امدغا ملنگ و درویش د زمانے ما تب امدغا سرمایدار غٹائٹ زامنم سیبا سیبان خزم ترکی اسپی مزیبم تاسو کوئی ما دا پارا مزید نشت دعوتا صلا پیخور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان سراسات ملاویگی او د دین علاوہ د دینی تقاریر کیسٹ بہمتا صلا د دې دکان نا ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې خزی او لوړی بربنډې ګرځي دا چوبرې مینې خو یې که نه دا یرړی ګډې چې په دې سرکونه اوړي او راوړي یرړی ګډې دي ګډې د دې خاوندان وي شریفان من شریف خلق په جشن خیبر کې خزي چیړلې نو یو افسر ماته وی چې جدا سے شرافت ته چې خزي جشن خیبر ته تللی او د الکانو چیړلې ما ورته وروره خبره ده چې کوم سړی چې خپل خرې ته د خلق ته سره وانه چي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدي او سار لگیلی کہ جدا لگا خرون اورانے والے کرے نہ خرون اورانے اورانے خستاو چې خریدی ولی بارش پتے رولا خریتا گورا او پسارا شپیتا گورا واللہ کدا جشن خیبر دی حکومت کڑے وے چې تاسو کې سړی توب ہوئے تاسو مسلمانان وے تاسو غیرتیان وے تاسو پختان وے او نو ورتلے ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا غسته زما په دې مخ ته کړه کدا څه نه دا که دکاندار ویلے چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلے چې زنه ورزم زوی مې ویلے چې زنه ورزم خزه مې ویلے چې زنه ورزم لور مې ویلے چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړي په درې مورز بجیشن تختې ده کنه دا سنماګانې بستا په ملک ولی وې کته نه ورتله
گناہ خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده، گناہ خو ستا ده. سیلاب دی یو سکه ته نه ورتلی، سینما به ولې خلقو په شپېته لکه روپۍ اخیستې؟ د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅېدې که ته نه ورتلی؟ گناہ خو ستا ده که دې خوا وګورئ، جدو دې بند کی که نه، دا به خامخا جوړې دی. ستا د ایمان امتحان به څنګه کیږي چې ګناه نه وی، ټول هم نیکي نیکي وی، نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وی؟ په دې خبره پوهېږئ که هسې د ماکو غوندې سرونه خوځوئ؟ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی؟ یو ډاکټر دکان کې ناست منو، یو زړه ښځه راغله، نو سر مړی ډېر تور کړی و او بنګړي منګړي مچولي، تیتی میتی په پوزه کړی. نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کښېنه. نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کښېنادې، ویل دا دې بچیه زه څه بوډا یم او ټوله داسې ګونجې پنجې وه او ویښته یې تور کړي. هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی، ویل وجینه یې دننه راځه کښېنه. ویل ښه ځواني کوټی شي، بیا دننه لاړه. نو ما اړه کې راله چې ورته ووایم څه خو مال خدای خبر څوک ده، اوس ما ته کنځلې ونه کړي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږه زړې ډېر رنګونه راولګئ خو هغه ځوانېږي نه. او سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي، ګیره توره کي یا برېتې تورې کي یا سر له تور رنګ ورکړي، هلته دی چې مخ ټول چیچړې چیچړې دی خوار شي، نو ته په دې ځوانېږي خو نه که د خدای کار دی چې توره توره به او چې سپینه سپینه به. نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې، تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه؟ سهار را روان یم یعنې ځینې اتوار ما چې روژه د مور صحیح وه، مور دې کله نیولې وه؟ ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه. نو تاسو دغې له پاتې روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح؟ سهارم یو شیخ راغلی، ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره ډچومه ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو، روژه وخوړی شوې، روژه وخوړی، ټول اسلام دې وخوړو، پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شوه، روژه وخوړی شو. په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې درې ځایه کې روژه او کوجه یې ټیک ده، تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه، ماله نه دی را رسېدلی، ما نه ده نیولې، ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه، خبره خلاصه روژه وخوړی شو، روژه وخوړی شو. دا ډرامې به یې صاحب 29 ورځې روژه د چا صحیح وه؟ روژه ټولو ستاسو کپرې خوړې دي. 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل دېرشم باندې به د اووم اسمان نه میاشت راوباسي. بله ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان
پوستکی بدن او باسم که محبت خان سے جماعت کی گیری والا گواہو لیدو گیری والا ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي 4 غنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالي په شپه لیدلې یم نن چېرته وړي ده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیري والا هم پیدا شي شیخان هم پیدا شي تبلیغیان هم پیدا شي امامان هم را پیدا شي جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیري به درنه بس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې درننه وځي خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بلا ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 غنټې زمونږ ړپ پړق وچاو جمعې کې اعلانونه هلکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو سړی راته او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا شي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اخیستي دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پرېږدم دې نه مال تنکو کی مورتل پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تیرے کمبر دا چمڑا میں سڑکاں تے لاس تاسو خبرم نہیں مال برامنڈا کی جانا مولانا سلطا کار دو سرش مال رانش زیدی ممبرانو دو دو زامنو پسی گرزئی کونسلر لم ووٹ ورکڑے اگر پسے زئی که صوبائی ممبر لم ورکڑے اور پسے زئی دا غولو گروبی جوڑ کے او پسرو نے ورتوانا وئی بے غیرتو سے ایمان زان کے پیدا کئی تو سوٹو یو لئی دا غولو پرولو یو لئی زمان کور با پریوزی واللہ چیزد دی خزم پریلے شرم کئی حیاء کئی لغیرت کئی سوک در تراشی نمارونه ندخری رو ری خوچ خال در تا خلاوڑا کوئی بستو ورطا متیازی را پریدی داغا معززین دی چه چا پرون خپل خزی د هندوستان اغا دم توڑان دی رستو کولی او دوی چې کینی نو دوی وی چې دا مونږ غني شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غني شریفانو تا شریف دله ښځه دې ډم ډون کړه او ته شریف پرېږدم یې نه خو ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نشي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمیږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا زنتلا کی چی چې ښځه هم وخاندي خو بیړه دې سره او دوی سره څه چل په جشن خیبر کې ښځې چېړلې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تېر سړی وانه چوي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خراب بار په پټو کې پرېږدې او سار له ګیلې کوې چې د هلکه د خرونو ورانې ولې کړې نو د خرونو څه ورانې
ورانه خستاو چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره په سارا شپې ته ګوره والله که دا جسن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی که بل کال د جشن نامه چا اغستی وی زما په دې مخ کې څه کړی که داسې نه ده که دکاندار ویلی وی چې زه نه ورځم په دې پلیت ځای کې زه نه دکان لګوم ما ویلی وی چې زه نه ورځم زوی مې ویلی وی چې زه نه ورځم ښځې مې ویلی وی چې زه نه ورځم لور مې ویلی وی چې زه نه ورځم ټولې علاقې اتفاق باندې